د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. د عمران خان ویناو په ژوندۍ بڼه خپرېدو باندې اعلان شو. پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د مقرراتو تنظیم ادارې پیمرا په لایف یا ژوندۍ بڼه د دغه هیواد پر رسنیو د مخکني لومړي وزیر عمران خان د ویناو پر خپرېدو باندې اعلان کړ. پیمرا په دې تړاو یوه مفصله اطلاعیه خپره کړې او عمران خان یې تورن کړی چې ګوند کرکه خپروي او امنیت خرابوي. د یادونه ده چې عمران خان تېره شپه اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د تحریک انصاف ګوند له یو مشر شهباز ګل سره د زور زیاتي د ادعاو یادونه وکړه او د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو او قضا خلاف ستره محکمې ته د عریضې ګواښ وکړ. هغه ویلي و چې شهباز ګل سره یې د دې لپاره زور زیاتی کړی چې وښیي موږ له قانون پورته یو، موږ چې څه وغواړو کولی شو. دا د ویرولو هڅه ده چې ټول یې وګوري او وډارېږي. عمران خان د جلسه کې پوسټ هم په اشاره ویلي و چې ورته ووایي چې آیا واقعا بېطرفه دی که څنګه. اوس د پیمرا اطلاعیه ویل شوي چې ګوند عمران خان په خپلو توندو څرګندونو سره پر دولتي ادارو بې بنسټه تورونه پورې کوي او کرکه خپروي. او بهرنی چارو وزارت وایي ملګري ملتونه د بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه نه کاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي، وایي چې په سفرونو بندیز که بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به وټن رامنځته کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالکار بلخي ویلي چې د دوحې تړون کې منل شوی چې اسلامي امارت له مشرانو بهر ډول بندیزونه لرې کیږي، هغه تړون باید په بشپړه توګه عملي شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغانستان چې امریکا، ناټو او 50 نورو هیوادونو له ټول توان او قوت سره امن او ثبات پکې رامنځته نه شو کړی، نننی امنیت او ثبات د ټولو نړۍ په ګټه ده. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.